دویم فرض د لمانځه د قیام ولاړه ده. که سړی صحیح وي، معذوره نه وي، مریض نه وي، لمونځ په ولاړه باندې لازم دی کوي. او که چیرې سړی معذوره وي یا مریض وي، دومره قدر دی ولاړېدلی سي چې 1 منټ یا 2 منټه ودرېږي، نو بیا د غونې اندازه دی ولاړ سي. بیا چې کله ولاړه پر ده درنه سوله، بیا دې په کرسي کې یا پر مځکه کښېنستل په هر رقم کې. که چیرې سړي قدرت د ولاړې درلودې په ناستې لمونځ وکړي، فرضي لمونځ د نه ادا کېږي. ځکه قیام ولاړه په لمانځه کې فرض ده، خاص کر د هغه مریض دپاره دومره اندازه چې دی ولاړېدلی سي، درېدلی سي، 1 منټ 2 منټ غونې اندازه قیام به کوي، بیا به کښېني. دا مسله یې ځکه هغه معذورون خلک دې دا مسله واوري، په کرسي کې چې لمونځ کوي ډاکټران ورته ویلي د عذر په وجه، یا کلان عمر زیات وي، یا یو بلې بیماري. که چیرې دا سړی دومره قدرت لري چې نیت په ولاړې وایي او یو څه اندازه قیام وکړي، دومره قدرت لري، نو دونې قیام پر ده لازم ده. بیا د قیام وروسته چې کوم دی دی به کښېني په کرسۍ باندې یا دغسې په ناست لمونځ کوي. او که دونې هم قدرت نه درلودي، بیا قیام معاف ده. نو دویم فرض د لمانځه ده ولاړه ده، ولاړه. دریم فرض د لمانځه چې کوم د قرات ویل، قرات د خپلو اصولو مطابق الحمدلله ویل او ورسره صورت یو ځای کول. الحمدلله په صحیح انداز باندې ویل. ما درته ووایي چې د خپل منځونه علماو ته تیر کړي د خدای دپاره، دا د ایمان مسله ده. اولین پوښتنه په عباداتو کې د لمانځه دا کېږي، په قبر کې او د قیامت په ورځ باندې. ته چې یو کاروبار کوې، یو نوی کاروبار شروع کوي، د هغه د زده کړې دپاره څونه خلکو څه معلومات غواړي. یو کمپنۍ جوړوې، څونه معلوماتونه کوي. دغه ستا د آخرت مزرعت دی. خو اوس مې درته وایي چې دنیا د آخرت کښت دی که نه، د دغه کښت دپاره ته ولې معلومات نه کوې؟ ته ولې علماو ته نه ورځې؟ مفتي مشهورې علما درکوي، مفت مسله درکوي، اکرام دې کوي، چای درکوي، خو ته ورسې معلومات ځینې وکړه د خدای دپاره. دا ستا زندګي او امانت ژوند دی، دا تېرېږي. دغه لمونځ به تا ته په ښه باندې درځي. ډېر انسانان دا رقم چې الحمدلله په حروف نه دی زده. الحمدلله، الحمدلله وایي. علم په عربي کې درد ته وایي، درد دې وي الله لره، العیاذ بالله، استغفر الله. الحمدلله ټول ثنا او صفت دی الله لري. څونه فرق یې راغلی. د هغه وخته څه یې ادا کولی شي چې مولوي صاحب ته ځان محتاجه کړي، د احتیاج او د طالبي ګونډې قط کې پر اتایات مولوي صاحب ته مخامخ کښېنه چې مولوي صاحب الله به کوي، ستا به یو مهرباني ته به کوې، ما ته دا لمونځ راواوره یا زما څه واوره یا راویښه یې، څونه ثواب به دی. او دا چې کله ته لمونځ زده کوې، ستا فضیلت په متعلم کې راغلی، د طالب العلم کې راغلی، څومره فضیلت ته هغه دی، ورڅومره خطاوته دی. نو الحمدلله په ښه حروف باندې ویل. د هغه در مخه خو سبحان الله، سبحانک اللهم، د قرات تر مخه دا سنت تا دی. سبحانک اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ما نوه وازما جبه نه پاوړي، ستا جبه پر دا نورو شیانو باندې څنګه اوښتې ده، په دا ښکنځل، په داسې ښکنځل چې هغه خلک یې په ځي دماغ کې نه سي راګرځولی، ستا بیا ژبه پر اوښتي، هلته ستا ژبه څنګه اوښتې ده که نه؟ د الله پر کلام ستا ژبه نه اوري که نه؟ د الله صفات دي، صفات ذاتیه دي، الرحمن الرحیم، دا په ښه حروف باندې ادا کړه. الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ورسره یو صورت هم وایه. قل ولا چې وایي، کل ولا و به نه وایه. کل معنا وخوره، قل ووایه، څونه فرق یې راغلی. که ته وایې کل وخوره چې الله یو دی، العیاذ بالله، معنا دې غلط لمونځ نه سي کېږي. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. دا قرات دویم فرض.